سلام ابن جبیر دا یو یهودی مدینه منوره کې به پاتې کېدو او مال به کله شام تا کله یو علاقه تا کله بل علاقه ته وړو. یو واري شام ته تللی دی، هلته کې یو ماشوم غلام خرڅېدو. دوی راشه اسې روانې زی دا غلام والا مدینه منوره کې به په قیمت راشي، ګران به خرڅ کې. دا هغه غلام د ځان سره واغستو. هغه غلام د رنگ نه خراب، د شکل و صورت نه خراب، په وجود باندې ټپ ټپ ډیر خراب. ماشوم رکوټه تقریبا دسه د 2 کالو عمر یو. حقیقی معنو کې دی غلام نو، لیکن چا را تختول او خرڅ کړي بیا غلام ته نه جوړ شوی او نوم د هغه سالم او حضرت سالم رضی الله عنه. داغه د واقعه را بیانوم چې قران اغله کم مقام ورکو، کم زیته د کم زینه کم مقام ته چې دی هغه ورساو. زبا لګه توجه تاسو غواړم. هغه سلام ابن جبیر چې کله دا غلام مدینی منوره ته راوستو او کم سامان وغیرہ هغه خرڅاو، هغه د نټول واغستې شو او هغه سالم څوک نه اخلي، ځکه خلق غلام د کار د پاره اخلي او هغه ټپ ټپ دی، خراب دی، شکل هم نشته، ښکل هم نه دی، باډي هم نشته، د کار هم نه دی، هیڅ نه دی. سحر راوباسي تر ماښامه پورې وږې تږې ولاړې غرمو ته. ماښام شي څوک یې وانلي، په سبا نه بیا راوویستو، چا وانغستو. په درېیمه ورځ باندې بیا راوویست. زنانو کې الله په دې زړه کې یو رحم اچولی، د دې په دې زړه کې لږه نرمي الله چې دی هغه اچولی. یو زنانه راله تاجره وه، هغې چې وکتل ترسې پرې راغی چې دا ماشوم درېیمه ورځ د وږې تږې خپې بلې خپې بې سر و سامان دلته ولاړې څوک یې اخلي نه، راشه وایې اخلا. هغه زنانه راله او د هغې سلام ابن جبیر یهودي نه تپوس کې وي دا غلام دی خرڅې؟ وی او خرڅوم یې. په څو یې خرڅې؟ وی ځان ته خلاصوم، په څو چې مې اخیستې دي په هغې باندې ورکوم. دې دواړه هغه بیع شراء وکړله او هغې زنانه تېنه هغه سالم رضی الله عنه ایمان یې لا نه دی راوړی، رکوټې دی د 8 کالو پورې دی، هغه تینا واغستو کور ته بوت. دیگه وقت تیریږي، د مکی مکرمه نه یو بل تاجر راغی، حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه. دغه وخت کې لا ایمان نه دی راوړی. تجارت کی نو تاجرانو خو د یو بل سره رابطه. دغه ابو حذیفه رضی الله عنه ته دغه زنانا کاروبار به وسره کاو، دا ته ډیره هوښیار ښکارېدله. نو دې ته د نکاح پیغام ولېږه، هغې دعوت قبول کو، د دواړو نکاح وشو. څه وخت هغې مدینه منوره کې تیر کو چې کله بیا ابو حذیفه رضی الله عنه راته، نو هغه ناوې د هغه او هغه غلام خو د هغې ښځې دوی ورسره مکې مکرمې ته رالل. کله چې دوی دلته رالل، حضرت عثمان رضی الله عنه دا ابو حذیفه رضی الله عنه د یو بل سره د مخکې نه تعلق د اسلام نه مخکې، بیا د دوی لږ د یو بل سره خبرې اترې کمې شوې وي. ابو حذیفه رضی الله عنه ته نه تپوس کی، عثمانه د ایمان نه مخکې زما ستا تعلق برابر و، اوس ته زما سره هغه تعلق نه ساتې. عثمان رضی الله عنه ورته وی اول زه ستا به شانتي وم، اوس ما ایمان راوړی دی، د دې وجې نه زه ستانه اوس لرېوالی اختیاروم او که خوښه دي نو ایمان راوړه، بیا به زما ستا هغه تعلق چې دی هغه روغ شي. ابو حذیفه رضی الله عنه ایمان راوړو، بیبي ورسره هم ایمان راوړو، حضرت سالم رضی الله عنه هغې رکوټ هم ایمان راوړو. زه به مقصد د هغې خبرې له راځم، خو چې ستاسو توجه ما ته برابر وي. هغې بیبي چې وکتل
چې ما هم ایمان راوړو خاون مم ایمان راوړو غلام هم ایمان راوړو او په اسلام کې د غلام آزادولو ډیر اجر او ثواب دی هغه روکوټي هغه سالم آزاد کوي ته ما د الله د رضا لپاره آزاد کړی سالم رضی الله عنه هو ماشوم دی په جړا شو چې زه بچر تزم زما خو هیڅوک نشتا کم خوا بچې دی هغه زم نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تربیت کې چې دی هغه واغست او داسې قران ازدکو داسې مقام ته الله د قران د وجنه ورساو حدیث شریف کی راضی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وی چې کله د صحابه وړم به ټولګي هغه هجرت کاو د قبا مقام ته ورسیدل کبار غټ غټ صحابه کرام دی پکې حضرت عمر رضی الله عنه پکې اوم دی د امامت ټیم راغې حضرت سالم رضی الله عنه مسئله ته چې دی هغه ورمخ کې شو لوی قاریان ولاړ دي لوی هسته چې دی هغه ولاړ دي لیکن هغه غلام بیا خو الله لوی کړی دی لیکن جامع د غلامه وا رنگ نو مال وسره نو حسن چې دی هغه نو لیکن قران از د کړو په قران کې وته الله لوی مقام چې دی هغه ور کړو د تمام صحابه کرامو مخ ته چې دی هغه ولاړ دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبر شو نسوي الحمدلله الذي طول تعریفونه هغه ذات لردي چې الله زما په امت کې داسې غونته هسته پیدا کړې د سالم پشان او بیا وی نبی علیہ السلام سو فرمایل ودا سالم سدي ویلې د الله سره ډیر زیات محبت کوون کې دي ډیر زیات مینا کوون کې دي د الله سره عزت مند مسلمانانو ورونو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين د دې کلام په برکت سره د دې قران په وجه سره الله سکی انسان لکم مقام ورکی تاسو وکتل تاسو واوریدل چې هغه غلام هغه بجامو انسان هغه بحسن انسان هغه بیمار انسان الله کوم مقام ته ورساو تمام صحابه کرامو نه مخکې مسله باندې چې دی هغه ولاړ دي دا مقام له چا ورکو دا ورله قران چې دی هغه ورکو